په مرکزی اوکراین کې د هواد نېشنل ګارد ځواکونو د جګړې دپاره د روزنې یو پیژندل شوی منظر. دا خبره د اوکراین د پوز د غړو دپاره غیر معمولی نه ده چې د روس د یرغل پر ضد ځانونه تیار وساتي، د کوم چې اوس یو کال نه زیاته موده شوې ده. خو د حمله کوونکو پیدا ځواکونو ډلې دا روزنه فرق لري. دا په پراخه کچه د اټکل شوی د سپرلي د ځوابي حمله نه وړاندې کیږي چې د روسي ځواکونو د ژمي کې شوي لاسته راوړنې ختمې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه روس د اوکراین په 15 ایسا قبضه لري. په هغو ځایونو کې چې روسي ځواکونه ورنه پشا شوي دي، هلته هم د هغوی د شتون نښې پاتې دي. په جنوبي اوکراین کې چیرې چې یو وخت د لمر پرست ګولان غوړېدل او کروندګرو به غنم کرل، اوس هلته ماینونه شتون لري چې ژوند او معیشت دواړو ته خطر دی. دا د دې ډېر امکان دی چې دیوالیه شو. موږ د یو بل کال پورې رسیدای شو د سامان مرمت وکړئ، خو د حکومت د امداد او د تیر کال فصل چې سوځېدلی دی د معاوضې بغیر او د پټونه د ماین پاکولو بغیر به موږ فصل نه کرو. د زراعتو په صنعت کې مسلسل ګډوډۍ د اوکراین دپاره ویجوړېدونکې ثابت کیدای شي، ځکه چې د امریکا د زراعتو وزارت په وینا دا د اوکراین د برآمداتو د ګټو لومړنۍ سرچینه ده. د اوکراین په پایتخت کیف کې لسګونه خلک د وینې ورکولو دپاره ولاړ دي. که څه هم په دغه کې ځینې خلکو په تیرو وختونو کې هم وینه ورکړې ده، خو دوی په دې خبرې ښه پوهیږي چې د نن ورځ دغه مهم د جګړې اولنۍ کرښې ته په کار مرستې رسولو دپاره ډېر ضروري دی. دا ژوند بچ کوي. ما د حملې نه وړاندې هم وینه ورکړې وه، ځکه چې موږ ډېر اپریشنونه یا داسې څه لرو چې هسپتالونه نوي وینې ته ضرورت لري، او اوس دا ډېر مهم دي ځکه چې زموږ ډېر ځواکونه اپریشن او د وینې اتیاتو ته ضرورت لري. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دي ځواکونه یې د جدید غربي پوځي وړتیاو لکه F-16 جنګي الوتکو ته هم اړتیا لري، خو زیاته کړې ده چې د سپرلي عملیات به د دغو سره یا بغیر د دغو ترسره کیږي. د اوکراین په دونیسک سیمه کې د جدید وړتیاو او د اول نړیوال جنگ د وخت په ډول د تیاری دپاره پوځیانو ماسکونه اغوستي او دوی د جګړې په میدان کې د کیمیاوي او تبکارۍ لوړې کچې موندلو روزنه کوي. که څه هم د اوکراین د دفاع وزیر د سپرلي ځوابي عملیاتو په نتیجه کې د لاسته راوړنو په اړه د ډېر توقعاتو ساتلو د کمولو هڅه کړې، خو زیلنسکي په واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې د کامیابۍ په اهمیت باندې ټینګار وکړو. هغه وایي چې نه یوازې د جګړې په یو میدان کې، بلکې د هغه د هیواد د غربي ائتلافیانو په نظر کې چې اوکراین ورنه لا نور زیات ملاتړ غواړي. عابد حسین، VOA ډیوا، واشنګټن DC.